السلام علیکم. مو خپل روزمره زندگی تیرو خو په دنیا کې داسې بهادر خلک شته چې هغوی خپل ژوند په خطر کې اچولی دی او روان شوي دي د یو میشن لپاره. د هغو خلکو دپاره د امید او د انساني همدردۍ یو پیغام رسو او دا و ګلوبل سمود پلوټیلا. که د دې شپس په باره کې مونږ خبره مخې ته وړو نو د دې نه مخکې مونږ له دا پیژندل پکار دي چې دې خلکو دومره خطرناک سفر شروعات ولې وکړو. په دې وخت اکتوبر کې د غزا صورتحال چې ډېر زیات خطرناک دی. د ډېر وخت نه غزا چې دا هغه یو سخت د ځمکې فضایي او بحري محاصرات په تحت باندې ده. ضروري اشیاء لکه خوراک، دوا او تعمیراتي مواد دغلته وړل راوړل چې دی په هغې باندې سخت پابندي ده. د اقوام متحده د UN او د انټرنیشنل ایجنسۍ مطابق غزا کې چې دی ډېر زیات د خلکو د خوراک کمی دی او صحت دیکبال هم داسې خاص نشته. الته د پاکي اوبو او د بجلی رسایي هم نشته. خاص کر نفسیاتي حالات چې دی د خلکو ډیر زیات خراب دي. ماشومان چې دی مسلسل په خوب او په غیر یقیني حالات کې دي چې اني ټایم هر څه کېدی شي. د الفاظ سمود معنی ده استقامت. د دې د میشن چې دی دوه حصې دي. اولنۍ دا خلکو ته ښایي چې غزا خلک څومره په تکلیف کې دي او غیر انساني محاصرې د ختمولو دپاره دوی آواز اوچتوي. دوی کم طبي سامانونه چې دي، میډیسن دي، څه هم دي، هغوی ضرورتي امداد چې دی هغوی برای راست غزا خلکو ته رسوي او د دې سره دا کم ناکبندیانې چې کم غیر قانوني او غیر اخلاقی په دوی باندې دي هغه چیلنج کوي. دا میشن چې دی د خطرو نه ډیر زیات ډک دی. پخوا کې داسې حمله شوې وه په یو شپس باندې چې هغوی دغه شانتي ایډ رسوو دغې خلکو ته، خو هغوی بیا دغه پیغام ورکړو چې دلته انساني حقوق او د انساني زندګۍ سیاست نه بلاتر. هغه وی چې که دا حکومتونه دا بحران او د دې حل نشي راوستلی نو انسان به قدم اخلي چې هغوی د انسانیت مظاهره وکړي. هغه وی چې وس د دې که هر قسمه انجام کېدی شي خو مونږ به دا اسرائیل والا چې کم بربریت شروع کړی دی په غزا کې دا به مونږ خلکو ته وړاندې کوو چې دوی څومره ظلم کوي په غزا په خلکو باندې او دا کوشش به هغوی بار بار کوي. د دې سره د دنیا توجه چې دی دغې غزا سایډ ته راله او خلکو د دې اسرائیل بربریت چې دی په خپله باندې ولیدو چې څومره ظلم د هغه خلکو سره کیږي. کم خلک چې د دوی د مدد دپاره تلو هغه خلک یې ورته هم پرېنښودو او دوباره یې هغوی اریسټ کړو او چې دی ډیپورټ یې کړل. اوس ستاسو د دې په باره کې څه رایه ده؟